نن که میلمه راغلی ښه سپکې خبرې به ورته وکړې چې پوه شي چې موږ څومره آزاد ژوند کوو، شتمن خلک یو، چا پیسو ته ضرورت نه لرو، خاص په خندا ژوند تېروو. هلک ته داسې خبرې مه کوه، باره به خراب شي. پرېږده، موږ د کوچني ساعت ورتېروو یې ګوړی. السلام علیکم خان اکا، خدای پاک دې راوله. وعلیکم سلام، خدای دې راوله. زور څه خیرات دی، سپنه چیرې دي؟ خیر یې صحت ښه دی. دا مهاله دې ښه په خیر دی؟ خیر دې په چې نصیب. ته خو یې نه کړې. کښېنه خانه، صاحب تکلیف مې درک کړې، ولاړ شولې. کښېنه. د زوی وختي خو مې سر خلاص کړی و. میلمه اکا دا زما زوی ډېر هوښیار دی، د هر چا په نیت پوهېږي. واله اوس ډېر هوښیار دی. بل خو هم لاړې، دغه به اوس مېلمه ته سپکې خبرې وکړي که بیا نه وکړي. هلو زویه مېلمه ته سپکې خبرې وکړه چې ګړی وخاندو. خبرې نه کوه، تا پرون ماته نه ویلې چې کوم ځای وکړه. ګوره مېلمه اکا دا کوچنی دی، وخت یې وخت داسې خبرې وکړي ولې چې سړی ورته حیران شي. کوچنی دی نو اوس څه پکه. ګوره که دې مېلمه ته وویله چې بې غیرته سبا دې ښار ته بیا هم نه وایي باسکل در رانیسم. ما پلار بې غیرته، زه تا ته داسې کومه خپل پلار سکاره ګټه ویشته غیرته زما پلار دروغ وایي. یاره خان اکا، ته خو دې باسکل ور واخلې، خو زه دې پاک په سپک کړم. دغه تمه او توقع مې ستا ته نه درلوده. هغه وخت څخه ده ته ادب ور زده نه کړې، دغسې د مېلمه په قدر یې پوه نه کړې. سبا چې ستا جنازه ده اخیستې، ستا جنازه به یې هم به دی داسې ډرې ملنډې ستا په جنازه ویې. خان صاحب تر دې پر ځای چې ته ده ته احترام وښیې چې د چا د مېلمه اکا د یو بل سپین ږیري د یو ځوان څنګه احترام وکړې، دې پر ځای چې ته دا احترام کول د یو چا له زده کړې، دې پر ځای تا توهین وښوی، څنګه چا توهین وکړې. دا کم کار دی خان صاحب. والله مېلمه اکا ښه دې وویل د ادب. دا خو لا اوس لنده لښته ده سمیږي، باره خو نه و چې غټ شي بیا پر لار نه سمیږي. او خان صاحب ما ستا لپاره وویل دا به سبا چې دی، سبا به ستا به قول نه کوي، ستا بې احترامي به کوي. په کلي کې به د یو بل سپین ږیري احترام نه کوي، د یو ځوان احترام به نه کوي. ستا لپاره وایم خان صاحب، نن دغه تا تر څو وخندې، خپله خندا لپاره یې ته داسې وکړل، هغه دې بل ته ټیم رسوا کړې. په کوچني کې پټه نشته. نو دا خو زه یم، سبا به نور د کلي سپین ږیري و مشران په بې عزته یي. خیر خان صاحب اوس زه ځم، بخښه به کوې که مو ځایم شوی یم. خدای په امان. ته بخښه کوه مېلمه اکا، خدای په امان. خدای پاک دې دا د خیر در پېښ کړي. والله نه مېلمه ښه وویله چې دا مکتب مې په ویلی وی، فزیک او جغرافیه مې په ویلی و، سبا بیا په وطن کې د خلکو یو لیاز و مراعت درلودی. ناکي مې د ځان سره دلته کښېنولی دی چې هلته مې مکتب ته اچولی وای، یو فزیک او جغرافیه به یې زده کړې وای. موږ څه جوړه ده، موږ ته څه جوړه شوه.